د بادغیس پر قادس ولسوالۍ خطرناک برید او شدیده جګړه او د خیبر پښتونخوا په میرامشاه او ډیر اسماعیل خان کې د ګڼو پاکستانیو طالبانو او پاکستانیو پوځیانو وژل کېدل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. لومړی خبر د خپلواکۍ په نوم ډله یادونه کوي چې تېره شپه یې په بادغیس کې د اسلامي امارت 5 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغې ډلې په خبرپاڼه کې لیکلي چې د یاد ولایت پر قادس ولسوالۍ نیمه ګړۍ برید کړی چې له امله یې د اسلامي امارت 3 سرتیري وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د برید پر مهال د قادس ولسوال په دفتر کې موجود و، خو د هغه د وژل کېدو په اړه کره معلومات نه لري. اسلامي امارت تر اوسه په بادغیس کې پر قادس ولسوالۍ د خپلواکۍ ډلې د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. دغه ډلې ډېره کلي چې په دې نیمه ګړۍ نښته کې د خپلواکۍ په نوم ډلې جنګیالیو ته زیان نه دی اوښتی. تېره اونۍ هم یادې ډلې یادونه کړې وه چې په هرات کې یې د اسلامي امارت 4 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دویم خبر پر ټولنیزو رسنیو د پاکستانیو طالبانو اړوندو سرچینو منلي چې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان لپاره د پاکستانیو طالبانو والي ثاقب ګنډاپور له پاکستانیو پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. همدارنګه له نوموړي سره په دې نښته کې 9 نور ملګري هم وژل شوي دي. دریم خبر د خیبر پښتونخوا د میرامشاه په ټاپي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو په جګړه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې اوښتو راپورونه ورکول کیږي. په دې برید کې 4 پاکستانی سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ د ویان دفتر د دغه مرګ ژوبلې د منلو ترڅنګ په ځوابي برید کې د 15 پاکستانیو طالبانو د وژلو خبره هم کړې ده. درنو لیدونکو د مالتیا مو مننه.